فرمایي چې کله بیت الله شریف تعمیر شروع شو هغه د دور جاهلیت په زمانه کې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ته نبوت نو ملاو شو چې کله تعمیر شروع شو او د حجر اسود ته کې خودو وخت راغی نو جګړه شروع شوله جنگ شروع شو نوبت چې کم دی دې تراغه چې د یو طرف نه او د بل طرف نه تور چې کم دی هغه په هوا کې بلند شوي او دایوي هر قبیله چې دا حجر اسود په زمونږه د قبیله سردار چې کم دی په بیت الله کې نسب کوي او ډېر شه خاندانونو ډېر خلکو او د هر یو خاندان دا کوشش وو چې زمونږ د خاندان سردار زمونږ د خاندان قائد او زمونږ د خاندان مشر چې کوم دی دا مبارک کارو کې او د بیت الله دا حجر اسود چې کوم دی دا خپل لاس باندې نسب لیکن چې کله ډېر خلک او ډېر خبري او کار یوي نو بیا په هغې کې مختلف رائے راځي خبر قتل و قتال تو رسیدلا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم راغ داغه تسبیح وکړه او هغه په خپل دا خبره وکړه ذهن کې الله دا خبره واچولا چې زموږ په قریشو کې یو الګ ته چاغتا محمد بن عبد الله ویل کېږي هغه صادق دی امین دی او په مونږ کې خسړې دی نو خو خبدا نه استاسو چې دا حجر اسود چې کوم دی داغه فیصله غو کی وړي راخدا او باز په کې دا ویل چې سحر وختي سوق دی جمعه تراغل المسجد حرام تا او پدې کې سوق موجود وو بس دا حجر اسود باغه فټ کړی نو چې هغه راغله لوی قتل سار وختي رسول الله مبارک مسجد حرام کې ناسو بیت الله شریف کې ناسو عبادت وکاو هغه ټول فیصله وکړه چې حجر اسود با دا محمد عبد الله چې کوم دی په دغه کې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم هغه ټول راټول کړل وی خو هم نه دا چې په اتفاق او اتحاد سره چې کوم دی مونږه دا حجر اسود په دې بیت الله کې نسب وی ډیره خدا صادری چې کوم دی وګړو حجر اسود په کې کانه په کې کې خو دو او د هر قبیله هر سردار ته وی چې د دې صادر تلاش کې داونی سي او په اتفاق او اتحاد سره چې کوم دی هغه حجر اسود بیت الله ته وړو او رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ونفس نفیس په خپل لاس باندې کوم دی هغه حجر اسود کې خو جګړه ختم شوله